د بلخ ولایت نهرشهي ولسوالۍ اړوند ښوونځیو لسو زده کوونکو ته د البرز علمي او کلتوري ادارې لخوا کمپیوټر، بایسکل، موبایل، ځینې نورې ډالۍ او ستاینلیکونه وویشل شول. دا زده کوونکي د هغه زرو ګډونوالو له شمېره وو چې یوه اونۍ مخکې د امام ابو حنیفه رحمه الله پیژندنې کتاب د ازموینې په سیالیو کې ګډون کړی و او د ټاکل شوې کمیټې لخوا بریالي اعلان شول. د نهرشهي ولسوالۍ د پوهنې امر وایي د دارنګه سیالیو جوړول د زده کوونکو لپاره ګټور دي او ډاډ یې ورکړ چې په راتلونکي کې به دغه لړۍ لا پراخه کړي. اصل د امارت اسلامي رهبري او د وزارت معارف رهبري په دې دا ده چې موږ باید مطالعه کتاب خواني په شاګردانو کې دا رواج کو، دا فرهنګ کو، ځکه مخکې داسې برنامې په معارف کې نه وې. دا خو ډېر شاګرد لپاره یو تقویتي برنامې دي، شاګردان ډېر روزنې لپاره ډېر ښه برنامې دي، شاګردان تقویتوي او شاګردانو لپاره ډېر کومک کوي د آینده کیفیت درس لپاره. د ښوونځیو مسؤلین وایي د نورو درسونو ترڅنګ د سیالیو جوړول زده کوونکو لپاره ذهني، عقیدتي او دوامه پوهاوي پراختیا رامنځته کوي او زده کوونکي لیواله دي ترڅو په پوره توان او مینه ورته سیالیو کې ګډون وکړي. طبیعی و وایداست که مطالعه یک رکن اساسی برای کانون‌های علمی می باشه. این برنامه شما و همچنین برنامه‌هایی که برگزار میشه برای رشد شاگردها، برای انکشاف ذهن شاگردها و برای تشویق شاگردها بسیار رول مهم داره و رول اساسی داره. شاگردان ما خوشبختانه که هم در عقل مبین بود برنامهش، هم در امارت شناسی بود و هم در نوبت بخیر در امام ابو حنیفه شناسی است. تلاش زیادتر کردن. قسمی که ما ارزیابی کردیم شاگردان ما خدا بسیار نمرات عالی در نزد خود ما گرفتن. تا هنوز نمره نهایی که امروز بخیر اعلان میشه معلوم نیست. قسمی که خود ما ارزیابی کردیم شاگردان ما خدا 100% 90% چه داشتن آمادگی داشتن نمرات عالی گرفتن. د ازموینې ګډونوال چې ډالۍ او ستاینلیکونه یې ترلاسه کړي خپل خوښي څرګندوي او له مسؤلینو هیله لري چې راتلونکي کې ورته په بېلابېلو برخو کې سیالۍ جوړې شي ترڅو هیواد ته د ښه خدمت جوګه وګرځي. راز موفقیت اول خود در قدم اول نصرت خداوند متعال بوده. در قدم زحماتی که نهایت زحمت کشیدیم، در شبانه روز زحمت کشیدیم تا تونستیم به این مقام برسیم و راه اندازی این برنامه بسیار میتونه مفید واقع شود در سطح ولایت یا در سطح هر ولسوالی که بوده باشه، چون بر تفکر و ذهن شاگردا زیاتر به مطالعه کتاب مصروف باشه. د دې برنامو سره موږ د ځوانان تشویق کیږي، موږ ځوانان نورم یو شاید زده کوي ترېنه چې جامعې ته که مونږ دلته یو شی زده کړو نو مونږ مکتب کې مثلا نور جامعې ته مونږ هغه شی وړاندې کولی شو. مونږ مسؤلینو دا خواهش لرو چې دا رقم برنامې نور هم لا زیاتې کړي. دا لومړی ځل نه ده چې د البرز ادارې لخوا د نهرشهي ولسوالۍ اړوند زده کوونکو ته د امام ابو حنیفه رحمه الله پیژندنې کتاب سیالۍ جوړیږي، بلکې له دې وړاندې هم په حق المبین، امارت پیژندنې، نبوي سیرت او ځینې نورو کتابونو کې د بلخ ولایت بېلابېلو ولسوالیو او مرکز زرګونه زده کوونکو او زده کړیالانو ته د ازموینې سیالۍ جوړې شوي دي چې بریالیو کسانو ته یې بېلابېلې ډالۍ هم ورکړل شوي دي.